بسم الله الرحمن الرحیم د زار یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې. زه تاج محمد تمکین یم او د ماکرو اکنامکس د یو نوي لیکچر سره ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ د درس نننۍ موضوع ده پبلیک فاینانس یا عامه تمویل چې موږ ورته وایو. طبیعي خبره ده حکومتونه یا دولتونه چې خپل نظام چلی، سیستم چلی، د دغه نظام د چلش او د سیستم د پایښت لپاره هغوی مصارفو ته اړتیا لري. که تاسو فکر وکړئ د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې یا په هر انتخاباتو کې د نړۍ په کچه چې سیاسیون نو هغوی په خپل منشور کې د عوایدو مدرکونو پروګرام تشریح کوي، همداشان د مصارفو برنامې تشریح کوي چې دوی کوم اقتصادي برنامې لري، څنګه مصارف به څنګه کوي، عواید به له کوم ځای نه لاسته راوړي تر څو خلک متاثره کړي. نو ځکه موږ وایو چې پبلیک فاینانس یا عامه تمویل د اقتصاد یو مشخص بخش ده کوم چې په دې باندې بحث کوي چې دولتونه خپل عواید څنګه راټولوي او همداشان د مختلفو کارونو لپاره ترې څنګه استفاده کوي د مصارف په توګه. په ماکرو اکنامکس کې د حکومتونو د عوایدو او مصارفو مطالعې ته موږ پبلیک فاینانس وایو، یا موږ وایو چې پبلیک فاینانس از د سټډي اف ګورنمنټ انکم اینډ ایکسپینډیچر چې دې ته موږ پبلیک فاینانس ویلی شو. موږ پبلیک فاینانس په دوو مهمو برخو باندې ویشو چې یو ته موږ پبلیک ایکسپینډیچر وایو یا عامه مصارف، او بل ته موږ پبلیک ریونیو وایو یا عامه عواید موږ ورته وایو. موږ تاسو که په افغانستان کې وګورو حکومتونه د خپلو مصارفو د تمویل په خاطر د مختلفو مدارکو نه کار اخلي او همداشان خپلې برنامې جوړوي. کله چې په 2014 کې د ملي وحدت حکومت راغی، تاسو وکتل چې د عوایدو د زیاتوالي په خاطر باندې ټلیفوني 10 سلنه مالیه وضع شوه، د پاسپورټ فیس کې یو څه اضافه والی راغی، په بعضې وخت کې ځینې موجوده مالیات فیصدي زیاتیږي او همداشان په بعضې وخت کې د نوي مالیات لګیږي، د لایسنس فیس، د ډریورۍ د لایسنس فیس او همداشان جریمې. دا ټول هغه څه دي چې موږ ته د دولت د عوایدو یا عامه عوایدو منابع ښیي. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې موږ پبلیک فاینانس یا عامه تمویل په دوو مهمو برخو باندې ویشو چې یو ته موږ عامه مصارف او بل ته موږ عامه عواید وایو. په عامه مصارفو کې موږ تاسو ته معلومه ده چې حکومتونه د هیوادونو د چلولو په منظمه توګه چلولو مسؤلیت لري او همداشان اتباع ځینې حقوق لري په حکومتونو باندې، او حکومتونه هم ځینې مسؤلیتونه لري د یو هیواد د اتباعو په وړاندې. که تاسو زموږ د اساسي قانون مطالعې ته مراجعه وکړئ نو تاسو وګورئ د دوهم فصل د اساسي قانون دوهم فصل 22 مادې نه د اتباعو حقوق شروع کیږي چې همداسې دوام لري او هلته مشخص شوي چې حکومت باید څه وکړي او د خلکو حق په حکومت باندې څه شی ده. نو په همدې اساس حکومتونه مجبوره دي چې اقتصادي، اجتماعي، ټولنیزې او سیاسي برنامې همداشان په مخ باندې ویسي تر څو په ښه او منظمه توګه باندې دغه خپل سیستم بوځي او همداشان د ګاونډیو سره د نړۍ سره ځان سیال کړي. دا ډېره اشد ضروري خبره ده چې هر حکومت چې رامنځته کیږي هغه د خپلو عوایدو مدارک ډېر مشخصا برنامو کې معلوم کړي او همداشان د هغې د معقول مصرف لپاره هم خپله استراتیژي ولري یا خپل پلانونه ولري. حکومتونه مثلا په مختلفو بخشونو کې مصارف کوي چې موږ او تاسو ورته یو لنډ نظر کوو. لومړی خبره چې ولې عامه مصارف زیاتیږي، د دې مختلف علتونه دي. لومړی برخه چې د دفاع ده، ډیفنس چې موږ ورته وایو، د حکومت تر ټولو اساسي او مخکښه دنده دا ده چې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي، بهرني خطرات مواجه وي او همداشان د دغو خطراتو په مقابل کې حکومتونه همیشه ځان چمتو ساتي. لکه موږ تاسو چې په عادي ژوند کې وایو چې د تربورولۍ نظام په پښتنو کې کلتور ډېر زیات ده چې تربور باید سړی کم رانشي. نو همداشان حکومتونه هم د مسؤلیت لري چې خپل دفاعي سکتور ډېر زیات تقویه وساتي. د دې لپاره دوی په فوز باندې، په هوایي فوز باندې، په زمیني فوز باندې، په تیارو باندې، په ټانکونو باندې، په مختلفو بخشونو باندې مصارف کوي او دغه کال په کال د خپل دفاع د تقویې په خاطر باندې نوې برنامې جوړوي چې طبعا نوې برنامه زیاتو مصارفو ته اړتیا لري. نو یو علت خو دا ده چې د دفاعي سکتور د تقویې په خاطر باندې د حکومتونو مصارف زیاتیږي یا عامه مصارف زیاتیږي. بل علاوه له دې نه چې بهرني خطرات یو هیواد ته متوجي، داخلي سیستم هم باید په منظمه توګه پر مخ ویسي او د اتباعو حقوق
مراعات کړی شي د دغه کار لپاره چې د خلکو مال او همداشان سر خوندي وساتل شي. پولیس رامنځته کیږي او طبعا پولیس چې دي معاشاتو ته ضرورت لري، اړتیا لري او همداشان د دوی د نظام د چلش لپاره په شمول د ترافیکي پولیسو او داسې نورو ادارو چې د وزارت داخلي اړوند راځي مصارفو ته اړتیا لري. نو د عامه مصارفو د زیادت یو علت دا ده چې په پبلیک فاینانس کې مصارف ولې د حکومتونو زیاتېږي. د هغې علت دا ده چې داخلي سیستم هم دی منظم ساتي او د عوامو د ژوند او مال ساتل هم د دوی مسؤلیت ده. بل محاکم جوړیږي د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ لانجې او ستونزې حل شي او همداشان د دې لپاره هغه څوک چې د قانون څخه سرغړونه کوي هغوی ته سزا ورکړی شي. نو محاکم جوړیږي. تاسو وګورئ په ولسوالیو کې ابتدایي محکمې یا موږ ورته سیشن کورټ ورته وایو، په ولایتونو کې بیا های کورټ موږ ورته وایو، استناف محکمه، او بالاخره په لویه کچه په هیواد کې سپریم کورټ ده چې قاضیان پکې ناست دي. نو د دغسې مسایلو د تنظیمولو لپاره عامه مصارفو ته اړتیا لیدل کیږي. پبلیک ایجوکیشن او هیلث بل هغه بخش ده چې د عامه مصارفو د زیاتوالي لپاره یو بل آپشن ده. حکومتونه دا مسؤلیت لري چې معیاري تعلیم او همداشان د صحت په بخش کې خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي. ما مخکې یادونه وکړه که چېرته تاسو غواړئ د دې په باره کې پوه شئ چې د حکومت په مقابل کې د اتباعو حقوق څه شی دي، تاسو د اساسي قانون د 2 فصل نه شروع کړئ، همداسې 22مې مادې نه ځئ، نو تاسو ته معلومات کیږي چې د عامو خلکو حقوق څه شی دي او همداشان هغه څنګه خپل حکومتونه څنګه متوجه کیدی شي ورته. نو بل موږ ویلي چې پبلیک ایجوکیشن یا عامه تعلیم چې د اساسي قانون ماده ده چې حکومت په دې مکلف ده چې د افغانستان د ځوانانو لپاره او همداشان د افغانستان د وګړو لپاره تر لیسانس کچې پورې د زده کړو زمینه مساعده کړي. د دې لپاره مکاتب جوړیږي، د همداشان د هیلث په برخه کې، د صحت په برخه کې د دې لپاره صحت یامې جوړیږي، کلینیکونه، روغتونونه، برنامې جوړیږي چې دا هم د حکومتونو مصارف ډیر پورته بیایي. کالجونه جوړیږي، پوهنتونونه جوړیږي، حتی ریسرچ ارګنایزیشنز باندې د تحقیق سنټرونه جوړیږي چې د سترو مسایلو لپاره اسانه حل د تحقیق په مقابل په نتیجه کې رامنځته کړي. نو دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره طبعا د عامه مصارفو زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. بل هم زیربنایي پروژې هغه څه دي چې د حکومتونو عامه مصارف ډیر پورته بیایي، لکه د مثال په توګه د سړکونو جوړول، د موټروي جوړول، د پلونو جوړول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول او همداشان ډیر داسې څیزونه دي چې په زیربنایي پروژو کې راځي او حکومت دا مسؤلیت لري چې د دغه پروژو د تمویل په خاطر باندې مصارف وکړي او خلکو ته د سهولتونو په رامنځته کولو کې اقدام وکړي چې د دغه کارونو ترسره کول هم طبعا د یو دولت مصارف یا سټیټ ایکسپینډیچرز پورته ځي. بل چې د اوبو لګونې بخش ده او د برېښنا بخش ده، انرژي ان اریګیشن چې موږ ورته وایو، انرژي برېښنا ته وایي. طبعا د حکومت دا مسؤلیت ده چې ټولو فابریکو ته او عامو خلکو ته د بجلۍ یا د برق زمینه مساعده کړي. نو په همدې اساس باندې حکومت مختلف کارونه کوي، هم د تیلو زیرمې لټوي، د غازاتو امکانات لټوي او همداشان مختلفو امکاناتو نه کار اخلي تر څو چې د عامو خلکو لپاره، د فابریکو لپاره او د نورو لپاره د تولیدي عملیاتو د کار کولو زمینه مساعده شي. یوازې په ننګرهار کې تقریبا د 300 نه زیاتې فابریکې دي فعالې چې طبعا برېښنا ته ضرورت لري او د لا زیاتې برېښنا لپاره د حکومتونو مصارف ډیر زیاتیږي. حکومتونه مجبور دي چې د عامو خلکو د اړتیاو د رفع کولو لپاره ډیمونه جوړ کړي، د برق سهولتونه جوړ کړي، همداشان د آبرسانۍ سیستمونه جوړ کړي، زراعت طرف ته پرمختګ وکړي چې دا ټول د عامه مصارفو د زیاتوالي باعث ګرځي او د موضوع اهمیت لا پسې څرګندوي.